د کندوز ولایت د خان آباد او قلعه زال ولسوالیو کې په 15000 بزګرانو د افغانستان د خوړو او کرنې نړیوال سازمان یا FAO په مالي مرسته او د کرنې ریاست په همغږۍ په وړیا توګه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او د DAP کیمیاوي سرې د ویشلو بهیر پیل شو. چارواکي وایي د دغو مرستو موخه د بزګرانو لاسنیوی او په دې ولسوالیو کې کرنې ته وده ورکول دي چې له مخې به هر بزګر ته 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 50 کیلوګرامه DAP کیمیاوي سرې ورکړل شي. دوی زیاتوي که څه هم د دې ولسوالیو له بزګرانو سره د مرستې کمې دي، خو هڅه کوي په راتلونکو ورځو کې ورسره د سپینو سیرو مرسته هم وکړي. په ورته وخت کې د خان آباد او قلعه زال ولسوالیو چارواکي د یادې مؤسسې بشري فعالیتونه ستایي او له بزګرانو غواړي چې دغه اصلاح شوي تخمونه په خپلو ځمکو کې وکري او له خوړو او پلورلو څخه یې په جدي توګه ډډه وکړي، که نه نو ورسره قانوني چلند به وشي. د یادونې وړ ده چې د کندوز ولایت د چهردرې ولسوالۍ پر 300 اړمنو بزګرانو هم د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ویشلو لړۍ پیل شوې چې له مخې هر بزګر ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې به ورکړل شي.